د پښتو رسنیزه ژبه د درسونو مینوالو بیا هم سلامونه. له ژمنې سره سم موږ او تاسو نن په دې خبره کوو چې رسنیو کې اضافي ترکیب چې کاریږي تر هغه غوره دا ده چې توصیفي ترکیب وکاروو. خپله په دې تاسو بیا ژبپوهانو سره خبره کولی شئ چې اضافي او توصیفي ترکیب څه فرق لري. زه به ځینې مثالونه یوازې درته وړاندې کړم. اضافي ترکیب دا دی چې ته یو هلک ووینې و شنه کالي یې اغوستي وي، ته ووایې چې هغه د شنو کالیو لرونکی هلک. خو توصیفي ترکیب بیا دا دی چې ته ووایې چې شین کالی هلک. دغه خبره په پښتنو کې عامه ده. مثلا دوی وایي چې سور کمیسې جنۍ، داسې نه وایي چې د سره کمیس لرونکی جنۍ، یا وایي چې سپین پټکی سړی، داسې نه وایي چې د سپین پټکي لرونکی سړی. نو که ورته بېلګو سره موږ هم مخ کېږو په رسنیو کې، ښه دا ده چې هماغه د ولس ژبې ته پام وکړو، د دوی په پله پل کېږدو، توصیفي ترکیب وکاروو نه اضافي ترکیب. اوس هم ځینې بېلګې او د هغو سمې بڼې. مخکې خو په شین کمیسې هلک او په سور کمیسې جنۍ خبرې کولې، اوس سپین خولیو او زیړ واسکټو ته رالو. دا سپین خولي چې دي دا په سوریه کې یوه ټولنه ده. مثال دی لکه اضافي ترکیب سره چې جوړ دی، د سپینو خولیو لرونکو ټولنې ژغورونکي په جندیرس کې د ژغورنې عملیاتو کې ګډون کوي. خو توصیفي ترکیب به دلته غوره دی. ورته ګورئ هم جمله لنډیږي هم سمیږي. د سپین خولیو ټولنې ژغورونکي په جندیرس کې د ژغورنې عملیاتو کې ګډون کوي. یا دویم مثال دی د سپینو خولیو لرونکو ژغورندویانو په مټ یوه کورنۍ ژغورل شوې. او دا هم چې بدل کې بیا راځي د سپین خولیو ژغورندویانو یوه کورنۍ ژغورلې. دلته مټ ته هېڅ اړتیا نشته. یا زیړ واسکټي چې دي دا په فرانسه کې وو، څو کاله مخکې ډېر زیات نوم درلود، مظاهرې یې کولې. د زیړ واسکټ لرونکو پاریس کې دوکانونه ولوټل. خو دا باید زیړ واسکټي سي. زیړ واسکټو پاریس کې دوکانونه ولوټل. ګرانو ملګرو، تاسو زما سره دا هم نظر شریک کولی شئ چې په کومو مسلو بحث وکړو یا تاسو ته جنجالي دي په همدې رسنیزه ژبه کې. تر بل درس الله په امان، ښه وخت ولرئ.